شروع کوم د الله د لوی نوم نه چې بخونکی او مهربان دی. په دې وطن کې مې روزګار نه کېږي، په دې وطن کې مې روزګار نه کېږي، دلته کې قدر د بهار نه کېږي. ماله بې توله مینه راکه اشنا، زما په لږه مینه کار نه کېږي. السلام علیکم ډیرو ګرانو ښاغلو ګلالو کتونکو د خیبر اواز ټولو درنو خوږو ملګرو. هم په زوړ پروګرام کې نوې ملګری را سره ملمه دی، د خیبر ستوري پروګرام دی او د پښتو ژبې یو هنرمن ادبزوږ شخصیت مونږ راغوښتی دی خپل پروګرام ته. مظهر احمد یوسفزی، تاسو به د یوټیوب او د فیسبوک په لاره ډیر غزلې اوریدلي او ډیر ښکلی اواز ولا الله پاک ورکړی، ترنم ډیر ښکلی ترنم کوي. خیبر اواز کې هم خیبر ټي وي باندې هم تاسو صحیح کړی دی، د هغې نه به هغې ته په خپل پروګرام کې هرکلی وایي. ډېره زیاته مننه د خیبر اواز ټي وي او د هغې د ټول ټیم ورسره بیا ستاسو هم په تیره ډېره زیاته شکریه ادا کوم مننه چې زه مو د دې قابل وګڼلم او د خپل سټوډیو ته مو دعوت راکړو. ستاسو چې څومره هم کتونکي دي هغې ته زما له طرف نه ډېره مینه، احترامات او نیکې هیلې. ډېره مننه. دا ستاسو حق دی. یقینا د خیبر اواز احمد بای شو زمونږ مشر او میراب ګل صاحب شو، عاصم بای چې مونږ له دوه ښکلی پلیټفارم راکړو د مشاعرې دپاره، د پښتو ژبې د پرمختګ دپاره دا پروګرام مونږ چالو کړی دی چې دا د تاریخ حصه وګرځي. په هر علاقه باندې د پښتو ژبې دپاره په هر میدان کې خدمت کیږي. خو دی مونږ له لږ دا فارمیټ لږ بدل کړو. ډېره مننه کوو د دی. مظهر بای څه به راته اورئ په ترنم کې؟ ملګري په انتظار دی. نو ترنم کې خو خاکی جانه ډېر څه دي، خو د هغې نه مخکې به درته یو د 3 شعرونه دي ښکلي پخواني یو غزل دی، هغه به درته پیش کړم. امید لرم چې ستاسو او د کتونکو به خوښ شي. ګل دی په زلفو باندې قطار دی، ګل دی په زلفو باندې قطار دی، واړه چشمان دی محبوبه ګل د انار دی، توبه توبه. ګل دی په زلفو باندې قطار دی، واړه چشمان دی محبوبه ګل د انار دی، توبه توبه. ګل دی په زلفو تا چې آئینه مختانی والے، تا چې آئینه مختانی والے، شل کی خالو نہ دے پا مخواہلی چا دی، توبہ توبہ. گل دی پا زلفو باندے قطار دی، والا چشمان دی محبوبہ گل دانار دی، توبہ توبہ. گل دی پا زلفو دات چیزی ماں 50 پارے، دات چیزی ماں 50 پارے، ماں پو بے ننگو خلقو مسپارا مایانا، توبہ توبہ. گل دی پا زلفو باندے قطار دی، واڑا چشمان دی محبوبہ گل دانار دی، توبہ توبہ. گل دی پا زلفو آخری خارو دزڑا نوزی، آخری خارو دزڑا نوزی، سوچے د گلو پو بغچو وہی لاسونا، توبہ توبہ.
ګل دې په زلفو باندې قطار دی واړه چشمان دې محبوبا ګل د نار دی توبه توبه ګل دې په زلفو. واه 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 ډېر ښکلی ترنم د مظهر احمد یوسفزی. مظهر د څومره وخت نه د دې شوق لرئ د وینا کول؟ خاکی صاحب سکول وخت نه بیا کالج ټایم کې داسې موقع راغلی دي ملي نغمې نعتخواني شوه یا داسې نور داسې خبرې چې په فن کې راځي نو ډېر انعامونه مو هم ګټلي دي سکول دپاره کالج دپاره. بس دغه روان یو. اوس مې تقریبا زما یو نوې سندره ډېره هیټ شوې ده زی غمونو زی که نام وړم کړم لیاقت تصور صاحب زیدي سره چې تعلق ساتي هغه کلام دی تاسو به اورېدلی وي هغه ډېر زیات هیټ شو. او نور هم داسې جاوید شاه درمان صاحب ما یو سندره ریکارډ کړې ده اوس نوې نور هم پروجیکټس را روانه ده دغې. ښه ښه اوس پروګرام په مخ کې بوزو یو غزل به تاسو نه ریکارډ کوو بل په ترنم کې اورو او د هغې نه پس به بیا مونږ اجازه اخلو. صحیح شو جي بالکل. د صاحب شاه صابر صاحب یو کلام دی هغه به زه تاسو ته کتونکو ته ډالۍ کړم امید واورئ جي واورئ. څوک مې د جام ملګري څوک مې د غزل ملګري څوک مې د جام ملګري څوک مې د غزل ملګري زما په دې خار کې بلا دید محفل ملګري زما په دې خار کې بلا دید محفل ملګری د زلف سوري تا د انګار خبرې کوي د زلف سوري تا د انګار خبرې کوي خود حالاتو او په غرمو ندی د زغل ملګری څوک مې د جام ملګری څوک مې د غزل ملګری زما په دې خار کې بلا دی د محفل ملګری د چاخ په ماتې د چا لار تملا ماتوا د چاخ په ماتې د چا لار تملا ماتوا ما بترسو پورې پزان پسیراخ کل ملګری څوک مې د جام ملګری څوک مې د غزل ملګری زما په دې خار کې بلا دی د محفل ملګری ښکلي که ډېر شي کبل جن نو ستا پسې صابره ښکلي که ډېر شي کبل جن نو ستا پسې صابره ستا د محفله او چې اولاد شیراشی سل ملګری څوک مې د جام ملګری څوک مې د غزل ملګری څوک مې د جام ملګری څوک مې د غزل ملګری زما په دې خار کې بلا دی د محفل ملګری زما په دې خار کې بلا دی د محفل ملګری. واه 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 ډیره مننه ډیره شکریا
ادا کوم د مظهر احمد یوسفزی چې د مسافرۍ نه خپل وطن ته راغلی دی او زمونږ سټوډیو ته تشریف راوړو. څو ښکلي ترنمونه یې وکړل. تاسو یقینا ډېر خوندونه به ترې واخلئ. د عباسین صاحب په 2 شعرونو سره اجازت غواړم چې د خدای د پاره پښتنو ځانونه وپېژنئ. د خدای د پاره پښتنو ځانونه وپېژنئ. ستاسو د پاره خو به ځان له پیغمبر نه راځي. ستا د شخصیت نعم البدل به پیدا نشي. څوارلس صدای تېرې شو خو بل به پیدا نشي. لکه بې سترګو چې تیاره او رڼا نه پېژني، هغه به ړوند وي پیغمبر چې تا نه پېژني. ډېره مننه، ډېره شکریه.